السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې ډیر زیات خوندور اپ ورکه معلومات درکوم. د دې اپلیکیشن په تور تاسو ډیر زیات کارونه کړئ شئ. نو هله درڅخه کېږي ویډیو تر اخره وګورئ تر څو په دې اپلیکیشن کارولو مکمل تاسو پوه شئ. د دې نه مخکې به یوه هیله درڅخه وشي که چېرته تاسو زموږ په یوټیوب چینل کې نوي یئ نو زموږ ټیکنو پشتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. کومو کسانو چې زموږ چینل سبسکرایب کړی دی غواړئ همدرانګه خوندور معلومات تر ټولو مخکې وګورئ نو دوستانو د بیل آیکن په آل باندې درسره ضرور کلیک وکړئ. ورځو د اپلیکیشن ته. دا اپلیکیشن دوستانو ډېرې خوندورې اپشنې تاسو درکوي چې تاسو ورته ډېر زیات ضرورت لرئ. د زیات چې کم دی تاسو د واتساپ لپاره کارولی شئ. نو په دې کې نور هم داسې اپشنې دي چې تاسو به ډېر زیات د خوښې وړ وګرځي. د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته په اولني کمنټ په ډسکرپشن کې ملاو شي چې تاسو له هغې ځای څخه په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. کله مو چې دا اپلیکیشن آن کړو یو څه نه څه پرمیشن درنه غواړي هغه به ټول ورته الاو کړئ. هغې وروسته دلته کې تاسو ته د اول اپشن ته تله ښکاري. کله چې د آن کول غواړئ په دې باندې کلیک وکړئ نو یو ویډیو درته راځي. یو څه نه څه انتظار وروسته هغه ویډیو چې تاسو وګورئ نو دوستانو د ویډیو کتو وروسته به دا اپشن هم تاسو ته آن شي. دلته کې تاسو ته ښکاري اولنی دا اپشن په دې باندې چې کلیک وکړئ یو څه نه یو ایډ درته راځي. د دې ایډ کټ کولو وروسته هغې وروسته تاسو د بیک بټن د دې ایډ کټ کولو وروسته به دا اپشن تاسو آن کړئ. د دې اپشن سره دا کېږي دوستانو کله چې تاسو خپل موبایل وخوځوئ تاسو ته به ښکاري. کله چې موبایل تاسو وخوځوئ نو ستاسو واتساپ به دوستانو بغیر د بټن یا هغه وهلو سره به ستاسو واتساپ چې کوم دی دوستانو آن کېږي. په دې کې خوندور اپشنې دي. تاسو دا ویډیو تر اخره وګورئ. هغې وروسته دا اپشن تاسو ته به ښکاري پیوز پلی اپشن باندې چې کلیک وکړئ ایډ درته راځي. نو د ایډ کتو وروسته دوستانو زه اوس تاسو ته درښیم. دلته کې به تاسو ته ښکاري د دې اپشن آن کولو سره تاسو غواړئ چې تاسو انټرنیټ استعمالوئ خو بیا هم غواړئ چې یو ایپ افلاین وښیئ لکه انسټاګرام، میسنجر، واتساپ همدارنګه نور ایپ دي. تاسو غواړئ که چېرته تاسو غواړئ چې مونږ میسنجر اوس دا اپشن آن کولو سره میسنجر مو انتخاب کړو. اوس مونږ په انټرنیټ کې یو زمونږ ډیټا آن یو خو زمونږ په میسنجر کې بند ښیي. زمونږ میسنجر به بند وي یعنی بالکل به افلاین وي. هیچ چاته به دا پته نه لګېږي چې په میسنجر کې چې دا کس آنلاین هم دی د ډیټا آن هم دی. ورځو دوستانو دې کې چې کوم دی دریم اپشن ته تاسو ته به ښکاري څلورم اپشن دی زما په خیال. په دې کې خوندور اپشنې دي. دلته کې به تاسو ته ښکاري میسیج ان سیو نمبر. دلته کې په واتساپ کې کم نمبر چې تاسو نوي سیو کړی هغه کس ته هم تاسو دوستانو میسیج کړای شئ. د کنټري انتخاب یې وکړئ د ملک. هغې وروسته د هغې نمبر ولیکئ میسیج ورته ولیکئ. سټارټ چاټ باندې چې کلیک وکړئ هغه کس ته به ستاسو میسیج چې کوم دی میسیج ورشي. په دې طریقې سره تاسو هغه نمبر ته میسیج کړای شئ کوم نمبر چې تاسو په موبایل کې نوي سي په واتساپ کې. کلینر فار واتساپ. واتساپ کې به تاسو ډېر تصویران لګلي وي. تاسو ته بیره لګلي وي هغه تصویران یا هغه میسیجونه چې هغه فایلونه چې تاسو په موبایل کې دوه پرته وي د واتساپ په فولډر کې هغه تاسو له دې ځای څخه ډیلیټ کولی شئ. دا اپشن آن کړئ. هغې وروسته په دې اپشن باندې کلیک کولو سره په یو څو سیکنډو کې ستاسو ډوپلیکیټ څومره تصویران فایلونه چې وي د واتساپ هغه به ټول دا ایپ په تور تاسو ډیلیټ کولی شئ. سټیټس سیور اپشن کې تاسو دوستانو د واتساپ د خپل ستاسو سره څومره ملګري چې وي د هغه سټیټس کمې ویډیوګانې یا تصویران چې کم وي هغه تاسو د دې اپشن په ترو خپل موبایل ته سیو کولی شئ. فوټو ایډیټر تاسو په دې کې یو تصویر هم ایډیټ کولی شئ. ټیکسټ ایموج اپشن درکوي. په دې باندې چې کلیک وکړئ تاسو یو نام ولیکئ. نام لیکلو سره دوستانو لکه دلته کې موږ لیکو ټیکنو پشتو. هغې وروسته به دلته کې تاسو ایموج انتخاب وکړئ. د کوم ایموج انتخاب چې کړئ دوستانو ایموج انتخاب وروسته به دلته کې په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. لاندې به تاسو ته هغه ایموج
لیکنه درکړي چې تاسو یې کاپي کوه شیر کوه شئ. کله مو چې کاپي کړو په هر ځای کې هغه لیکنه تاسو بیا ورلېږلی شئ. نو دوستانو دا ډېر خوندور اپلیکیشن و. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ضرور لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، همدارنګه خوندور معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. په دلته کې تاسو ته یو آپشن بل هم درکوي چې تاسو ته ښایسته ښایسته ډیزاین یې درکوي. دا تاسو په وټساپ هر ځای ته ورلېږلی شئ، یعنې تاسو ته ښکاري. په دې باندې کلیک کولو سره دا تاسو کاپي کوه هم شئ، په مسنجر بل ځای کې هم لیږلی شئ. نو دا یو اپلیکیشن که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ضرور لایک کړئ. همدارنګه خوندور معلوماتو لپاره دوستانو موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لیدو په امان.